چې ګوادر دا ډېر یو لوی ساحل دی د سمندر او دې ته چین را روان دی. چین ته تقریبا په دې سره به په زرګونو کیلومتره د سمندر لارې را لنډې شي او دا ډېر یو ودان دغه به جوړیږي، ساحل بندرګاه به جوړیږي. نو په دې کې به ډېر په لویه پانم پیمانه تجارت وي. اوس ګوادر دا د بلوچو خاوره ده، د بلوچستان برخه ده، خو په دې هر څه کې بلوچ دا به بې برخې. ګوادر څوک کنټرولوي، د ګوادر تجارت به څوک کوي، د ګوادر ګټه به چاته ځي. ګیس په 1952 کې په بلوچستان کې په سویي کې موندل شوی دی، په 1955 کې کراچۍ ته سټیل میل ته او بیا نورو صنعتونو ته ورکړل شوی دی وروستو. خو نن هم په سویي او په مري په دغه سیمو کې د بلوچو زنانه دا د غرونو په خشاک باندې خپل پخلی کوي. نو دا د قانون استحصال دی. دغه بدبختۍ دلته کې په دې ریاست کې هم دي. کور په مالک باندې خلک گزار کوي. نو اصل کې دا دعوه د دې دپاره دا الزام لګول کیږي چې ته د خاورې د ملکیت نه دستبردار شو، خو لانجه خو د خاورې د ملکیت ده.